السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم دی وخت موجود یم پاکوړه هټک کې دلته کې د الشفا میډیکوز والا ملګرو د ډاکټرانو یو تربیتی پروګرام را جوړ کړی دی چې ډاکټران به پکې د حادثې په وخت چې موږ ته څه کول پکار دي په دغه حوالې سره خبرې اترې به کوي. لوی لوی ډاکټران راغلي دي نو کوشش به کوم چې ستاسو دپاره ریکارډینګ وکړم دا پروګرام مخکې ګورئ چې څه ترې زده کړو. हेपेटाइटिस हर सलो कसारों के अतलस कसारों तक जिरे अगा जड़े दी या बमुवायु तोड़ जड़े दी हेपेटाइटिस बी एंड सी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चिकम टाइप्स दी अगर हेपेटाइटिस बी दे और हेपेटाइटिस सी दैट्स व्हाट टाइप्स बिया हेपेटाइटिस डी हमस्ता अगर टिमो ढेर कम खलको गिरे और दा चिकम बेसिक फर्स्ट एड दिन रिकी माता चिकम नाली रक्तोजोल अगर दा दे छे फर्स्ट एड न समरात दे फर्स्ट एड न هغه څه مراد دی چې کله مونږ یو کیجوالټي یا ایمرجنسي وکړه او هغه ایمرجنسي تر هسپتال بیډ پورې رسیدو ته پورې چې څونه قدمونه اخیستل دي څونه ترکیب کول دي ترتیب کول دي څه طریقې کول دي نو هغه ته فرست ایډ وایي. څه فرست ایډ څه ته وایي؟ هغه مدد ته وایي چې د یو کیجوالټي ما ولیده هغه کیجوالټي په سا صورت کولو ریسسیټیټ کولو باندې په خپلو کولو باندې سا چې هغه واخلي او اوبو کولی شي تر هغې دوران کې چې زه څونه لاس امداد کوم د هغه چې وینه بنده کړم د هغه همت اوچت کړم نو هغه ما تر هسپتاله پورې ورسولو دا ما فرست ایډ وکړو هغه ته. او د دې فرست ایډ مقاصد څه دي؟ د دې ما چې چاته فرست ایډ مقاصد وکړو د هغې مقاصد څه دي؟ نمبر 1 دا چې د دې کې د مریض چې کوم ژوند دی هغه حالول دي. ما ته چې کیجوالټي ملاو شوه هغه په ډېر تکلیف حالت کې وه هغه تکلیف کمول د هغه ژوند چې کوم دی نو هغه تر ولاړول هغه دا زما فریضه شوه بحیثیت د انسان د الله طرف نه زه هلته کې راوستی شم چې ما یو کیجوالټي ولیده نو دا زما ډیوټي شوه چې زه ژوند بچ کېدو دپاره زه پوره اقدامات وکړم. که دی په انور کې دی زه د سور انتظار وکړم که دی په یخ کې دی چې زه د باندې کمبل یا ده ته خپو ته زه ګرم اوبه بوتل کېدم او بیخي د بې ځایه دی زه نه خوځوم را زه نه خوځوم بې ځایه چې زه نه خوځوم ما ته خو ما سترګو کو هیستري نه دي لګېدلي چې زه په وجود کې دننه کم ځایونو کې انجري راپېښ شوي دي نو که فرض وکړه خدای نه کړي زه د ملا تیر کې انجري راغلي وي د ملا تیر زخمي شوی وي نو بیا هغه صورت کې چې کوم دی نو زه دته نقصان رسوم که زه یو ځای نه بل ځای ته شفت کوم نو د زه ژوند بچ کول د مریض په درد کې کمی راوستېدل دا دویم زما مقصد دی زه د درد کې چې کوم دی په کوم حالت کې کمی راوستېدی شي هغه اقدام کول دي ما ته د دې چې کوم زخم یا درد ما ته ملاو شوی دی د هغې کې لږ غوندې هغه رانه سیوا نه شي بس لکه دا چې د ده ما ته ډوکې دی چې زه د لاس ته جټکه ورکړم چې کوم ځای دی خوږېږي داسې کوم ماته نو ما هغه ته زیات نقصان نه رسول نو ما ته حرکت هغه ته نه دي ورکول دا ټول څیزونه چې کوم دي دا زما د ژوند د فرست ایډ مقاصد شو. په هنګامي حالت کې مونږ کم هغه کوو مراحلي چې زه د موجوده خطرو چې کوم دی نو جایزه واخلم چېرې دلته اور لګېدلی دی دا خو ته ما یو مریض راوچت کو او زه نور اجازه واخلم چې زه دی خو زه لرې بوځم ځان هم بچ کو دا مریض مې بچ کو دې کې دننه نور څونه افراد دي چې دې کور کې اور لګېدلی دی او هغه به څنګه ترتیب سره راوتی شي زه فایر بریګیډ ته یا ریسکو ته یا کلي مرد کې فونونه او اعلانونه او چغې وباسم ډېرې زیاتې چغې وباسم چې خلک خبر کړم چې دلته کې یو صحنه راپېښه شوې ده نو د خطرې جایزه به اخلم مدد به راغواړم هنګامي امداد چې کوم دی نو هغې دپاره به په لوډ سپیکرونه کې زه اعلان کوم چې هنګامي دا ټول ما ته ضرورت دی. ما ته هډوکي پهچان به سي ما ته چې فرض وکړه چې هډوکی مات دی نو هغې دپاره به هغه نمبر 1 به دای شي هلته به درد وي برداشت به هر درد به وي هلته به پړسوب وي نو دا چې کوم علامات ما ته میلاو شي نو زه اکسرې میکسرې خو د هسپتال کار دی خو زه به په هغه وخت سره دته سپلینټ ولګوم او سلنګ به ورته ولګوم او دی به زه هسپتال ته شفټ کړم. سی پی آر کې مونږ دوه عمله کوو یو خو ورته په خولې باندې سا ورکو خپل افراد هغه په خوله کې ږدو او پکې ورته ورکو خو پوزه یې ورته بنده کړو
چې یاره دا زه چې کومه پوکې ورکوم چې هغه په دې پوزه باندې را بهر نه شي پوزه ورته زه بنده کړم او پوکې مې ورته ورکو 2 پوکې مې ورته ورکړل او دیش کمپریشنز یا جټکي چې ما لاسونو سره ورکړي هغه به ورته بیا زه به ایډوانس فسټ ایډ کې طریقې ښیم خو تاسو ته دومره معلومات وي چې سی پی آر څه څیز وي دې کې دویمه 2 طریقې دي یو خولې باندې پوکې ورکول دي ساه ورکول دي او بل په 2 لاسونو باندې کمپریشن دی هغه په سینه باندې ورکول دي سینې بالکل په میز مقام باندې هغه مقام باندې تاسو په پروجیکټر باندې ویډیو کې وښیم او پریکټیکلی به تا په چې کومه ډمي دې لپاره جوړه شوې ده چانل خپل ډمي جوړه کړې ده هغه باندې به تاسو ټول پریکټیس وکړئ که ستاسو په لاس کې زخم راشي هغې د پټۍ لګولو نه فوراً پس موږ هغه لاس د زړه د لیول نه اوچت کړو چېرې دا بلیډینګ چې کوم دی نو د وجود نه ټول خارج نه شي او دا مریض ماته په شاک یا په صدمه کې لاړ شي او د ده په لاس باندې پټۍ ولګوم نو بیا صدمې چې کوم دي نو دا صدمه هله راپېښه شي چې ډېره زیاته وینه د وجود نه ضایع شي ما تاسو ته ووایي چې زما په وجود کې زما 6 فوټه قد دی نو 6 لیټره زما کې وینه ده مثال خبره کوم 6 لیټره ما اوبه څښلي دي شپه ورځ کې نو تقریبا 12 لیټره حجم زما په وجود کې د فلوډ پروت دی نو هغې کې که یو لیټر هم ضایع شو نو بیا به څه وشي چې زما ته به شوک راځي ځکه چې که تاسو خیال کړي چې بلډ ډونیشن کړي تاسو ټولو کې هغوی به دا محسوس کړي چې څوک بلډ ډونیشن وکړي نو هغه ته هېڅ به لږ پروت دی لاس په حساب باندې لګېدلی وي بالغ سره او که ته راپاسېږې نو تا باندې به سر چکر راځي هغه ته څه نه څه فرض وکړه چې هغه 1.5 لیټر وینه ډونیټ کړي وي نو کم از کم هغه ته 1.5 لیټر اوبه څښلو لپاره ورکړي جوس ورته ورکړي یا سکواش ورته ورکړي یا شربت ورته ورکړي چې هغه کې دننه دا حجم چې کوم دی دا پوره شي او بیا هغه لږ ساعت پس د بیډ نه راپاسي چې سر چکر پرې را نه شي نو چې کله هم زمونږ پروفیوز بلیډینګ کېږي ډېره زیاته غټه انجري ده مشین کې څوک کوک شوی دی او هغه سویر بلیډینګ کېږي یو خو بلیډینګ ورته مونږ سټاپ کوو او بل دا چې دا مریض به چې کوم دی مونږ په بستره باندې اچو او د خپې به چې کوم دی نو دا مونږ اوچتې ساتو چې د خپو چې کوم وینه ده دا یې سر طرف ته راچکر شي دې کې یو څیز د فسټ ایډ سره متعلق دی چې فرض وکړه چاته د بجلی جټکه میلاو شي د الکتریک شاک تاسو ته څوک اطلاع میلاو شي نو تاسو الکتریک شاک اطلاع لپاره چې څنګه ورځئ نو اول به تاسو میسج بندوئ تاسو هغې نه پس به هغه ته فسټ ایډ رسوئ او د اے بي سي نه ما تاسو ته ووایي چې یاره ایر ویز بریدینګ او سرکولیشن ایر ویز او بریدینګ او سرکولیشن که فرض وکړه ایر ویز د انسان کلاوي بریدینګ یې نه کېږي سرکولیشن یې نشته سرکولیشن به تاسو د نبض نه معلومه وای بریدینګ به تاسو خپل غوږ چې کوم دی نو هغه سپږمو سره ټچ کوي او هغه چې کوم سینه چې کوم ده نو کینی پاسي نه نو د هغې داسې دا د فسټ ایډ سره متعلق لنډې غوندې خبرې دي دا تاسو دا نن بیسک ټریننګ واخیستو ایډوانس ټریننګ چې تاسو بیا کله منعقد کولو بیا به زه ډمیم راړم تاسو سی پی آر باندې به ډیټیل دغه کړم بیا دا چې کوم فلاحي تنظیم دی ستاسو په کلي کې 3 حجرې وي هلته کله هم 10-15 کسان وغواړي چې یاره مونږ فسټ ایډ ټریننګ کول غواړو نو تاسو بیخي عنایت ته سوال جواب وکړئ نو مونږ به یو ټیم درشي او ستاسو په حجره کې به هغه بندیانو ته دا ټریننګ چې کوم دی نو دا هر ځای کې هر سکول کې هر کالج کې دا بالکل مفت ورکېږي د ښېګړې په نیت باندې او د دې څه اجر یا عوض تاسو نه تمه نشته د دې اجر یا عوض لوی ذات الله به ورکوي خو دا ده که فرض وکړه تاسو خو دا ټریننګ واخیستو تاسو خو سوالات ډېر کم ماته راولېږل او که بیا هم تاسو وایي چې یاره مونږ ته د دې ټریننګ سرټیفیکیټ پکار دی یو خو ستاسو دا ټریننګ لیست کې ستاسو نوم راغو تاسو دا ټریننګ منعقد کړو خو تاسو وایي چې یاره سرټیفیکیټ مه پکار دی نو تاسو سرټیفیکیټ چې کوم دی نو هغې صرف دا ده چې هغه پریس والا چې د هغې پرنټینګ کوم 200 روپۍ اخیستي دي نو هغه د هغې اخراجات دي ادروایز تاسو په ټولو ځایونو کې ټولو حجرو کې دا ټریننګ چې کوم دی نو دا مفت حاصلولی شي داسې دی چې عموما خوراک څښاک کې نن سبا خو داسې دور راغلی دی چې هر کس خوراک هم کوي موبایل هم ګوري یا
ټلیفون هم اوري او دا په سا نالۍ کې چې کوم کله هغه لاړ شي د خوراک ذره نو دا ډېر تکلیف وي او بیخي په ودن نو ټایم لکه چې څوک وایي چې په سکنډونو کې د هغه چې کوم دی نو ساه ولاړېدی شي ساه چې کومه ده نو د ساه په نالۍ باندې اغشتی شي او چې د خوراک کومه ترتیب دی د الله پاک جوړ کړی دی دې کې دننه لعاب دی مونږ چې کله په ترتیب سره روټۍ خورو خبرې اترې نه کوو ګپ نه لګوو ټي وي نه ګورو موبایل نه اورو نو زمونږ کله به هم د خوراک ذره چې کومه ده دا د ساه نالۍ کې لاړ نه ځي او زمونږ ساه به نه بندېږي داسې زمونږ د بچو ته هم ډېر زیات غوسې خبرې نه دي کول پکار چې څه وخت عموما هغه چڼې خوري چڼې شوي جوارو دانې شوي او دا داسې قسم ته بیا بسکټ شو یا د بسکټ ذره چې هغه خوره ورته مونږ لونده ساتو پی او اوبو ورسره اوبو کې ورته ملایم کړو خو که فرض وکړه داسې اوچ سپور څیز خوري چڼې یا د جوارو دانې دا بیخي ساه نالۍ کې د هغې خطره وي ډېره زیاته نو د دې ضد اول خو په سیفټي باندې مونږ ته ډېر توجه کول پکار دي چې یو ماشوم ته مخې ته چڼې پرتې دي یا د جوارو دانې پرتې دي دا به ډېر احتیاط سره خوري او که دا سره چوکینګ وشي ان کیس نو هغې کې مونږ څه طریقې کوو چې یاره لکه څنګه چې دوی وي چې د هارټ اټیک کې چې تاسو سره بیخي نالج نشته او موبایل هم نشته او تاسو ریسکو راغوښتېدو مهلت هم در سره نشته بل در سره ملګری هم نشته نو تاسو ټوخل شروع کوئ مصنوعي ټوخې ځان ته راولئ بیا ټوخې راولئ نو دا څرنګه ستاسو د هارټ اټیک کې چې کوم دی نو دا یو مدد ملایوي تاسو خپل کورونو کې مشرانو ته دا خبره وکړئ چې تاسو ته کلم نو دا څرنګه د چوکینګ هم چې کله سیس په بدن نالۍ لاړ شي د خوراک جز د ساه په نالۍ کې نو هغې کې مونږ دا طریقه کوو چې هغه سړي ته اور شو او هغه چې کوم دی نو هغه غوږ نه شي کولی خو هغه به صرف دا کولی شي چې ما ته مسله ده او خبرې هم نه شي کولی سترګې روځي نو هغه لکه فرض وکړه عنایت دی نو هغې کې دا دی چې دا چې کوم کله چې بنده نوړی وخلي یا څه خوراک وخلي که نه دا زیاتر کله وخلي کله چې مونږ یو خوراک کوو خندا ورکړي یا دا سیارې ته چې لاړ شي بیا ورمونږ بل ته دغه نه شو کولی داسې به کوو ګوره چې تا سره کوم تن موجود وي هغه مونږ خو اکثر داسې وکړه په سټ ګزار ورکوو په سټ ګزار ورکېده نه وي پکار ځکه چې سټ ته دغه ورته مات کړو پوه شوې د ده لاندې ټول سیسټم چې کوم دی بس ډیمیج دی کړو خو ښه خبره ده دې تاسو دا طریقه ښایي چې څه طریقې سره هغه جی بالکل داسې دی چې دې کې همت ورکول دي مریض ته چې یاره زه در سره یم نو هغې طریقه چې کومه ده دا دوه ګوتې چې کومې دي دا چې څنګه زمونږ د سینې دا هغه دي اډوکې دي دې اډوکو د میز کې چې کوم دی کې د معدې خوله ده دې کې مونږ زور ورکوو ورته داسې طریقې سره دا لکه اوس د دوی عنایت صاحب دی دا د دوی سینې میز دی دا اډوکې ده او دا د دوی سینې اخري اډوکې دی نو دې کې دا دواړه ګوتې چې کوم دی نو دا ما یو ځای کې او دې کې دې ته ما زور ورکړو یو دوه دوی به خوراک چې کوم دی نو د دوی چې کوم نښتې خوراک چې هغه به خارجېږي دغه یو طریقه ده خو دا ده چې بیخي مریض چې کوم دی دا سملول پکار دي هغې نه پسه چې دا پروموټ شي دا خوراک دا ذرات چې کوم دي د خوراک دا حصه چې کومه ده دا پروموټ شي د بهر وتېدو طرف ته په دې دی چې دا دننه داخلېدو طرف ته د دې دخول وشي دا یو طریقه ده او دا چې څه سوالونه تاسو ټول خپل ځاني هم راوباسئ چې دا یو وخت تاسو کور کې ویلي دي وخت قربان کړی زه هم تاسو راغوښتی یم ما سره هم تاسو لپاره ډېر وخت دی نو تاسو چې خپل څه سوالات راوباسئ د خپلو زړونو نه نو هغه به بیا بیخي دا کورس چې کوم دی نو مکمل شي یو ته خو موږ CPR ورکو اکثر دا واړه ماشومان فیډینګ کوي دا دوران کې دوی دا ساوند کوي مور ته څه پکار څه طریقه پکار بس یو منټ کنکلوډ کړو زویا بس 2 منټه لګي دا چې ماشوم ته موږ څه طریقې سره فرست ایډ ورکو CPR وسره کوو ته دا څه دی چې ما دې سره دا خبر وکړه دا بیسیک فرست ایډ دی نیکسټ منث چې تاسو بیا هغه کوي فروری کې
چې تاسو دا کورس کنډه کوئ نو بیا مونږ اډوانس فرسټ ایډ کوو هغې کې د بچي چې کوم فرسټ ایډ دا خو مونږ د لاسو تلو سره په اډلټ کې دا کمپریشن کوو او په هغه کې به صرف دا ګوتو سره دا د ګوتو دا سرونه چې کوم دي د بچي دا به ټول زه دغه کوم زه اوس داسې دی که فرض که څوک سرټیفکیټ اخیستل غواړي نو دا یو سوالنامه ده هغه به ډک کړي او سرټیفکیټ به چې کوم دی نو NIA صاحب نه واخلي. اکثر زمونږ لکه مشراني اتا ته وایي چې یار زما دا درد چالو دی زیاتر د هارټ اټیک نن سبا بیمارۍ ډېر زیاتې دي نو یا خو دا زیاتر دلته راځي که نه یا بلکل بعضې وخت دا دلته محسوسېږي عموما دا زړه باندې دا درد په زړه چې एकदम بل شي که نه نو دې سره دا ته نبض بیا نه محسوسېږي او څنګه چې فردوس به ووایي که نه چې مونږ ته پکار ده چې اول ته مونږ شپې ایلیویټ شپې ورته اوچتې کړو زمونږ د خوب پتونانو د هډوکو چې کومه زیاته وینه ده که نه هغه دماغو ته لاړه شي او بیا دې حرکت سره چې کوم دی که نه مونږ سره د PTC کې به داسې وو که نه د شاک والی یو مشین و هغې ته AED مشین به یې وی هغې خپل دغه لګېدلي او باقي ته چې بټن وي تا ته به یې ووایي چې یاره دې ټایم کې ده د شاک ورکړه نو چې شاک ته دې ته ورکړې که نه هغه ظالمه جټکه وي داسې جټکه وي چې انسان بالکل داسې اوچت کړي هغې سره الله پاک نظام چالو کړي او لږ ډېر څیزونه د خپلې زده کړې Oh